السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، واټساپ نن سبا هر یو کس استعمالوي. داسې څوک به نه وي چې هغې سره به واټساپ نه وي، خو ډېری دوستان داسې وي هغوی غواړي چې یاره موږ د واټساپ د کوم کال چې موږ ته راځي هغه موږ ریکارډ کړو، خو داسې یو اپلیکیشن ورته نه پیدا کېږي چې هغه دې دا ریکارډ کړي. نو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ما تاسو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د واټساپ ټلیفون هغه ریکارډ کړي. یعنې څوک چا سره چې تاسو خبرې کوئ د هغه کوم کال ریکارډ هغه چې دی هغه تاسو ریکارډ کړئ ډېر په اسانۍ سره. تاسو به لیدلی وي چې کله هم تاسو د سیم کارت نه ټلیفون کوئ هغه خو ریکارډ کیږي، خو د واټساپ تاسو نشئ ریکارډ کولی. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ټوله طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د واټساپ کال هغه ریکارډ کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېری دوستان چې دي هغه ډسکرپشن نه پېژني، نو دغه کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې به تاسو ته لیکلی وي اپلیکیشن لینک. نو په هغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ، اپلیکیشن به ډاونلوډ خپل موبایل کې به انسټال کړئ. دوستانو، لومړي ځل چې کله هم تاسو دا خلاصوئ نو تاسو سره به څه پرمیشن یعنې اجازې غواړي، هغه به تاسو ورکئ. بس هیڅ هم دې کې نور نشته، بس صرف دلته به تاسو راشئ او تاسو به دلته په دغې درې ټاکې باندې کلیک کړئ. دلته تاسو لومړی تاسو وګورئ، دلته به دا ډسیبل وي، که انیبل وي ډسیبل وي انیبل یې کړئ، او که انیبل وي دا خو بیا الریډي انیبل ده. نو تاسو دلته په دې آډیو سورس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو وګورئ، دلته ډیفالټ مایکروفون وایس اپ لینک دا دوستانو دا وایي چې کله تاسو وایس ریکارډ کول غواړئ، وایس کال، کیم کارډر، وایس ریکګنیشن، وایس کمیونیکیشن، ان پروسیسډ وایس پرفارمنس. ګورو که میکروفون کې تاسو خبرې کول غواړئ نو دلته میکروفون کې میکروفون به اټومیټیکلی دا سره ریکارډ کیږي. بای ډیفالټ نه مطلب دا چې کله هم تاسو ته رینګ راځي دا به ریکارډ کیږي، او همداسې دا وایس کال چې کله هم کال درته راشي تاسو همداسې هم ریکارډ کولی شئ. کیم کارډر دا د مثال په تور تاسو ویډیو کال ریکارډر کول غواړئ دا هم کولی شئ. دلته نو ډېر آپشنې دي چې کوم یو ستاسو پکار وي په همغه باندې کلیک کړئ، او واټساپ چې کله هم تاسو کال کوئ نو اټومیټیکلی به دلته تاسو ته ریکارډ کیږي. نو دا به تاسو هلته ګورئ همدلته تاسو ته پیدا کیږي دغلته، صحیح ده، دغلته به تاسو ته وي. نو چې کله هم تاسو اوس په واټساپ باندې چا ته ټلیفون کوئ نو هغه به اټومیټیکلی دلته څه شي ریکارډ شي. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، که چېرته تاسو واټساپ استعمالوئ نو دغه حتما خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښوي حتما سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.